रुखसानी, ए रुखसानी बच्चे। जी दादी। सभी दादी। तो तैयार है कना? ना वक्त कीगी? दादी, जो खुद तैयार है, खुदा सब प्लान लाना दे रहा है। ओहो, फारूक ला तो नूसा में दे रहा है। दास्ता वक्शो, असने जिसान बच्चे में पेरपुर की इंतजार की। दादी, बस रातलो वाला दे, उस बराशी। असे दादी, नन खुदेर ज़्यादा खुशाला कारी। बच्चे, खुशाला बोले नहीं। पूरा शल का नफस में इंसान बच्चे लंदन न रहना वाला। तदीना बा बला खुशाली ज़माने पारा कम है वो। वली चिदामी दमरू ये कयो ना खा। बाखिर ने जो परुक बच्चे में रहा है। वो शे बच्चे दरवाज़ों तो खोलो का। देर खदा दादी। Hello, my sweet Bobby. एहसान तो Oh, so. राजे टल्लाला ता सुबार वाले वालाड़ी है। राजे दाजी वो दाजी दाव गोरा का नमून कर सुख रागला सूख की बच्चे ओहो दाखो मिक्सान बच्चे रहा है ओहो इसारे बच्चे राजे किशन राजा बच्चे धन राजा बच्चे तो सके Thank you, काका जी. बच्चे बस मुंह खुद रवानू खुद पारुक बच्ची पे इंतजार भाभी तासो आएगा ना तास संगे. शुक्र दिलाला ज़खयम राजा ईशान बच्चे दल तके वाया कने बच्चे शपाली सिंह तेरा डेरा खतेरा शो काका जी. डेरा मुदब्बस में पखपल कट बिस्तरा पखपल वतन के खो. आओ बच्चे د خپل وطن خو خپل مزي دا خو ماستا پلاټه هم ویلی د بل وطن دروغ روټه نه د خپل وطن نیمه روټه خره خو هغه بل قسمت خو زما ونه منل او بهر لاړ او ته هم رانه په ماشومتوب جدا کی काका जी خو زراغلم. اوس به ټول عمر همدلته تاسو سره. ان شاء الله بچي काका जी बस तاسو به بچي د دې څه ضرورت شکر دې زما سشته خدا ما تاسو ته د لندن نه یو خاص تحفه راوړې ده. اوهو بچي تا راتله زموږ دپاره د ټولو نه لویه تحفه خو ټیک ده काका जी. خدا تاسو ته ما ډېره په مینه اغستې. یاره بچي ډېر زورور یې نو واخلئ لالا دا ستاسو برخه. Thank you, Asana. Thank you. دا ولې بابي دا ستاسو برخه. शुक्रिया دا واخله بابي دا زما طرفه ستاسو سپیشل تحفه. एहसाना खैर खुदे नन खुदे په بابي ډېر مهرباني اوهو بابي ستاسو نه بغیر دلته نور زما څوک دي چې زه به یې هغوی له ورکوم. بچي ایسا ټیک وای بچي دا واخله او د چیر بندوبست दाजी हर से तैयार थी बस दादी रोड़ा में
کله بچې تاسو چې وسکې زه لږ ورځم زما لږ څه کار دی او پروګه بچې जी दादी بچې چې وسکه نو انسان د سره بهر هم بوځي چې خپل کور کلی وویني तेरा खाना दादी खान अस्सलाम वालेकुम दिन राज़िक बाबा जी खान जी लो बसंगे रवाना दा मौज की खान मौज के रवाना था हाँ सब कुछ मुझे न राउजी हो कना खान कुछ का कुछ ना दा खबर गवा दा गोरा ची सो कम दना सब पूर्तने की तासो इस फिक्र मकवे खान हमदा से बगी शाबाश हम दगा से अखबार कोशिश जारी सादा खान बरानू ने कुटरा ورزولې دا کله کې دا دې را سره وکړو ولې نه څومره پیسې دې پکار دي خان یو 50000 روپیا باندې به میکار وشي ها دا واخله خان ډېره مهرباني خدا خان مالا में इजाजत है केना तुमरा दादी से खबर है ना हाँ समंदरा वाश दल तक अखबार दस्तखत होगा खान माली इजाजत है आओ वो तलाशी खान दादे उस सम कारो बाबा दे खलको सब दासे कार गए जुदा जुदा بګران شي اوسېدل زما اوستا په یو ورځ د خدای راولي اجل زما اوستا که مرګ مو بیلوي نو دې ته لاس نیولی نشو په ژوند خو ناممکن دي بیلېدل زما اوستا یوه ګیله به درته بیله وکم که یو ځل الله بیا وکړل لیدل زما اوستا تر څو به مونږ د یو بل په لیدو پسې ړندېږو تر څو به وي نصیب کې جړېدل زما اوستا السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق صاحب په خیر څنګه حال دی تازه کې
راځئ کېنئ. تاسو دلته کېنئ. تاسو دلته کېنئ. فاروق دا مېلمه څوک دی یاره د دوی تعارف ولې راسره ونه کړو؟ دا زما د تره زوی احسان دی پرون د لندن نه راغلی دی. ښه نو ګینې دا هغه احسان دی چې تاسو به اکثر ذکر کولو. جی او دا هم هغه احسان دی. احسانه دا زما خوږ ملګری نیکمل خټک دی او دا د پښتو د ژبې یو لوی او غټ شاعر دی. دا زما ملګری نظیر صاحب دی او دا زما نور ملګری دی. احسان صاحب د لندن د مناظرو او د انګریزانو د اخلاقو خو ډېر صفت کیږي. تاسو خو به هلته ښه خوشحاله یې که نه؟ جی او هلته هر یو شی بالکل ټیک دی او د انسان قدر پکې هم وي خو بیا هم څه؟ د خپل وطن د خړو خاورو نظار مسافري د غلامۍ نامه ده. واه احسان صاحب د دې شعر نه اندازه لګي چې د شاعرۍ سره دې هم شوق شته. خو دا راته ووایه چې د بل شعرونه اوري که خپله هم شاعري کوي؟ جی او سما ته ګوټه شاعري کوو. احسانه په لندن کې هم داسې محفلونه دي؟ او ملګرو لندن کې هر څه شته خو د مینې او د خلوص نه داسې ډک محفلونه هلته نشته. هلکو هسې تشې خبرې به کوئ او که څه د ټنګ ټکور بندوبست مو هم کړی دی. ولې نه پروکه هر څه تیار دي او بیا نن خو به خامخا کېږي. ولې چې زمونږ دې غریب خانې ته دومره خاص مېلمه راغلی دی. ښه نو بیا ګورئ څه ته ورکوئ ټنګ. یاره بھائی که د پروګرام په شروع کې نیکمل به یو څو شعرونه وایي ډېر خوند به وکړي. جی ضرور ولې نه. जी आओ. ओ थैंक यू भाभी भाभी जिंदाबाद. खज़ तो सरामो का और ज़ दरवाज़ा हाँ.
وای انځر ګله یله که احسانه تا ته ویم که نه نوريه ته په اوازونو مې در پسې مرۍ کېناسته سوري یار ما وی که څوک بل چاته نارې وایي چې انځر ګل کوي نو ولې د انځر ګل نه یې څه و د خدای نیکبخته دا چېرته غیب شوی وي چې لکه د انځر د ګل اړو نظر ته نه راځي ما خو وی چې که بیا لندن ته رسېدلې نه یار هم دلته وم خو دا یو څو ورځې اوزګار نه وم همدا دی اوس ستا خواله روان زما خواله او که نه نوريه یار که رښتیا را باندې وی که نه نو د دواړو ښه نو لکه زما د یار په زړه لا تر اوسه د سیما تصویر پروت دی ما خو ویل چې ګینې تا به اوس هغه هیره کړې وي های یار هغه کله د هېرېدو شی دی د کله نه مې چې لیدلې ده خوبونه مې حرام دي هغه غټې غټې سترګې ښایسته مخ هغه ښکلې خندا بس اشنا پرېږشه مخکې نور مزه واپس راشه واپس آخر مونږ هم دلته ولاړ یو نوريه یار دا هېرېدل زما د وس کار نه دی ګوره اشنا مینه کول څه جرم نه دی خو د یو دوست په حیثیت زه تا ته د یوه خبره کوم چې ته سیما د زړه نه وباسه ولې چې هغوی ډېر غټ خلک دي هغوی به مونږ ته غاړه کښېنږدي ولې یار ستا زما په مینه اعتبار نشته ولې نه یار زما یار د چا نه څه کم خو نه دی خو د سیما پلار یو ډېر جابر سړی دی هسې نه چې دا مینه په دښمنۍ بدله شي یار خدای به خیر کړي که زما مینه رښتونه وي نو سیما به زما د ډولۍ ناوې جوړېږي الله دې وکړي چې هم داسې وشي آمین دا راته ووایه چې د اختر دې څه تیارې میارې کړی دی او که نه څه خیال دې دی چېرته ځو نه یار هغه خو ټیک ده خو زما زړه دی چې کاکاجي او د کور ټول خلک ښار ته بوزم او د اختر شاپینګ وله وکړم دا خو ډیره ښه خبره ده داسې به کاکاجي هم خوشحال شي او د کور نور خلک هم ښه ته داسې وکړه چې دا واخله د ګاډي چابي او ښه په کلاره دی د اختر شاپینګ ماپینګ وکړه نه یار د دې څه ضرورت نشته نن د اختر شپه ده او ښار کې به ډېر رشي د خپل ګاډي نه بغیر به ډېر په تکلیف شي دا واخله چابي او سبا ته به بیا میله کې میلاوي نه بچې تاسو لاړ شئ زما هر څه شته دی اختر خو ستاسو غوندې د هلکانو ښه کاکاجي چې څنګه ستاسو خوښوي فاروقه نه تاسو تیار یې
تعمیرات مړ کم خو ورک شو تر اوسه پورې یو مصري را نوستو. ایکسکیوز می میډم زه ستاسو مدد کولی شم؟ جی شکریہ. زما ډرایور تللی دی اوس په مصري راولي. میډم دا د اختر شپې ورځې دي په دې ورځو کې مصري چرته دی تاسو دلته سوري ته کښېنئ او زه ګورم چې څه فرق. ډېره ښه ده. راځئ میډم ستاسو ګاډی تیار. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. مسټر جی احسان. احسان صاحب ستاسو د مدد کولو ډېره ډېره مهرباني. دې کې د مهربانۍ څه خبره ده دا خو زما اخلاقي فرض دی. ښه ده اوس ماته اجازت دی. اوکې د الله پاک. نشسته او نه وبشته ډېر څه په لړزان دي ډېر څه په لړزان دي ما کوی نشې خلک په خوړل کې خمران دي ما ورځې نږدې ما ورځې نږدې ډېر څه په لړزان دي ډېر څه په لړزان دي ما کوی نشې خلک په خوړل کې خمران دي ما ورځې نږدې ما ورځې نږدې والله قدرت الله خان ډېر خوند یې وکړو هر څه ته سړی ټینګېدی شي خو دې ته مو د چا پلار هم ټینګ نه شي وذکر رحمت الله په خیر په خیر په خیر نه ته د کمې مخې سیلې راوړې وې و د خدای بنده ته دلته کې ناست دی ما درپسې به ګرځېدو ګرځېدو ټول اسمان چاڼ کړو و د ظالم بچه خلک په میزایلو کې د اسمان ته خیږي او ته پې نه ختلې وې راځه کېنه یاره چې دمه شي دا خو مو ته ډېر ستړی شوی وې راځه راځه ښه نو تا ما ته څه ویلې چې اوس راپسې لا په اسمانونو کې هم ګرځې یاره ما ویې کړې چې ته په چرمه ردې وویشتو والله دو ورځې وشوې چې سیګنل یې مو ډاون شوي دي سیګنل یې مو ډاون شوي دي
زمړه خوار شي زمونږ په خپله باندې څلور ورځې وشوې چې بیلنس مو ختم شوی دی که چېرته راباندې خدای پاک څوک مهربان نه کړو د یو پونۍ زیلوډې راته وکړلو بابا ګاندي زما په خیال چې بیا مو بچا پسې مسکالونه خوشي کړي دي 1-4 کې هلکه یک چارې ووایم چې په مالګه باندې مو زخمونه مه دوړوه ښه یو خوا نشه نشته او بل خوا راپورې ستا ټوکې کېږي و باباګانو دا هم څه خبره ده غلامې چې تر څو ژوندی وي که نه نو نشې ډېرې 1-4 کې ها دا والا پوره 1-4 کې एक चारे न एक चार खान जिंदाबाद والله چې एक चारिया الا دې ریچارج کړل خدای باباګانو تاسو زه خپلو کې چیټینګ کوئ او زه به درنه SMS شم 1-4 کې الله دې ما پونه په جهنم کې پکار راولا آمین ثم آمین خدای خبر چې دا لب څوک و دا زلمی خو ما پیل ځل په دې کلي کې ولیدو چې دا د کوم خوا نه راغلی سو گیا لگا مجبور یم پناه غواړم پولیس را پسې دی پولیس اخر ولې دا ټوله خبره به تبیا وکړم خو اوس د خدای دپاره ما چېرته پټ کړم اوکې ته داسې وکړه چې دغه ته ځان پټ کړه او زه ګورم چې څوک السلام علیکم وعلیکم السلام ځوانه اوس یو مجرم چې په خپل باندې زخمی دی چې زموږ نه راوتښتېدو دغه خو نه دی راغلی نه جی دلته څوک نه دی راغلی ها ګوره که دې خوا رالو نو فوراً تاڼې ته اطلاع ورکړئ ولې چې دا یو خطرناک مجرم دی ډېره ښه ده جی ضرور به اطلاع درکړو هغې لکو چې مجرم مو د لاسه ونه وځي راوځه مېلمه خطره ختمه شوه دوستا ستا ډېره ډېره مهرباني چې زما ژوند دې بچ کو زه به ستا دا احسان ټول عمر هېر نه کړم دې کې د احسان څه خبره ده اوهو دا خو ته ډېر زیات زخمی شوې ته داسې وکړه چې ته دلته کښېنه چې زه تا ته پټۍ وکړم
خدا مېلما الله خیر کړی دی ګولۍ وتې ده اډوکې دی بچ دی او پټۍ مې درله وکړه د خطرې هېڅ خبره نشته خدا دوستا ستا ډېره ډېره مهرباني زه به اوس درنه لاړ شم هسې نه چې زما د وجې نه څه تکلیف تاته جوړ شي اوکې څنګه چې ستاسو خوښئ خو دوستا خپل نوم دې راته ونه ښودو جی زما نوم احسان دی خدا زما نوم عثمان دی په شاکوټي باندې یادېږم په دا پورې غره کې زه اوسېږم که زما لایق څه خدمت وي نو اواز کوه زه به حاضر یم د الله په امان د الله په امان دا خو د خوند دپاره کله کله یو نغمه نیمه وغږو او د زړه بوج پې سپک کم خو دا راته ووایه چې تاسو دلته څنګه زه اکثر دلته د اوټینګ لپاره راځم خو تاسو ما دلته په فسټ ټایم وکتئ او جی تاسو ټیک وایي خو زما دیدې سره د وړوکوالي رشته ده هغه څنګه زه چې کله وړوکی وم اکثر به زه دلته تلم راتلم او د دې یخې سورې د لاندې به په ګنټو ګنټو ناست وم خو د بهر تلو په وجه د دې ښکلو ښکلو نظارو نه محرومه پاتې شو احسان صاحب خلک خو همیشه د بهر مل خواهش لري او تاسو د دې سره مینه اخر په دې کې ستاسو خوښ څه دي دا ښکلي ښکلي غرونه دا یخې هواګانې دا ښکلي ښکلي غرونه دا یخې یخې هواګانې دا ښکلي ښکلي نظارې رنګین مازدیګري دا زه چېرته هېرولی شم زړه خو مې وایي چې ټول عمر دلته ناست وی واقعي چې ستاسو د دې سره ډېره مینه معلومیږي دا چې زما ستا خیالات یو دي لکه ستاسو هم د دې سره مینه شته وطنه ستا د نظارو نه قربان ستا د دې ښکلو ابشارو نه قربان هم دې د یخو هواګانو نظر بل دې د رنګین مازدیګرو نه قربان واه ډېر ښه مهرباني